فیتنس جهان کې د بدن ښکلا د ملي لوبډلې لوبغاړی نایب قهرمان حمیدالله عمري د ښه راغلاست او ستاینې مراسم ترسره شول. حمیدالله عمري چې د غزني ولایت اوسیدونکی دی، د مالدیف هیواد په کوربهتوب د بدن د ښکلا نړیوالو سیالیو کې د نایب قهرمان مقام ترلاسه کړ. د غزني سپورټ امریت او عمري برېښنا شرکت له لوري د نایب قهرمان حمیدالله عمري ترڅنګ د غزني د ټولو سپورټي برخو مخکښ لوبغاړي وستایل شول. د ستاینې په دغه مراسمو کې د سپورټ او بدني روزنې د اولمپیک کمیټې رئیس احمد الله وثیق د بدن ښکلا د ملي لوبډلې دغه لوبغاړي ته د مبارکۍ ترڅنګ د لوبغاړو هڅې وستایلې او د لا ملاتړ ډاډ یې ورکړ. موږ انشاءالله کوشش کوو چې د ورزش په توسط باندې نړۍ ته یو پیغام ورکړو چې افغانستان اوس د پخوا په نسبت باندې یو امن هیواد ده. افغانستان اوس هغه هیواد ده چې دلته تر هر وخت د هر کار لپاره ښه فرصتونه برابر دي. زموږ ورزشکاران چې د افغانستان په نمایندګي باندې ځي په دنیا کې همدغه یو پیغام او میسیج ورکوي چې افغانستان اوس له جنګ او جګړو څخه خالي، افغانستان یو حر او مستقل هیواد ده. د یاد مقام ګټونکي حمیدالله عمري هم خوښي څرګنده کړه او له اسلامي امارت نه یې د مالي ملاتړ غوښتنه وکړه. دی وایي په شخصي لګښت به دغو سیالیو کې ګډون کړی و. از دولت خود راضی هستیم، خوب است، ولی حمایت مالی و چیزا نشدیم. همه هزینه‌های ما شخصی بوده، از جیب خود ما بوده. تکت‌های ما، مصارف پوجا، رستوران، چیزا کل چیز مربوط خود ما بوده. طبعا جای افتخار است که ما تونستم یک مسئولیتی که در دوش داشتم در قبال وطن ادا کنم. خوش هستم، افتخار میکنم. د یادونې وړ ده چې د افغانستان د بدن د ښکلا ملي لوبډلې په یادو سیالیو کې د سپینو زرو، سرو زرو او برونزو 7 مډالونه ترلاسه او تېره چهارشنبه هیواد ته راستانه شول. عبدالله ساحل، شمله رادیو، غزني.